سلامونه هیوادوالو، زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ په ټیک ټاک پیسې وګټئ. خو مخکې له دې زه له تاسو یوه هیله لرم. ډېر ملګري دوستان پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو ستا یوټیوب یا انسټاګرام پیدا کړو. دغه ځای کې چې د انسټاګرام علامه وینئ په دغه کلیک کوئ. دلته پاس انسټاګرام لاندې یوټیوب راځي. په دې چې کلیک وکوئ ډایرکټ زما یوټیوب ته ځئ چې هلته د یوټیوب نوم ده ګټور معلومات یا یوزفول انفارمیشن. هغې کې زما نورې ویډیوګانې یا د ویډیوګانو ادامه کتلی شئ. او انسټاګرام کې تاسو کولی شئ ما ته میسج وکوئ. له ما نه کومه هیله، کومه غوښتنه، کوم وړاندیز، کومه نیوکه، کوم پیشنهاد، هر څه چې تاسو لرئ کولی شئ ما ته هلته ولیکئ او زه به تاسو ته په وخت ځواب درکړم. په یوټیوب کې کمنټونه او په ټیک ټاک کې کمنټونه ما نه بعضې وخت تېرېږي. تاسې کمنټونه کوئ، کور ودان شاید ډېر خفه واوسي چې ما کمنټونو ته ځواب نه ده ورکړی، خو له ما تېرېږي او زه یې نشم کتلی ځکه د ملګرو دوستانو مینه زیاته ده او زه یوازې. هغه د پښتو متل ده وایي یو سر سل سودا. خو اوس راځم بیرته څنګه کولی شو په ټیک ټاک پیسې وګټو. دغلته پاس ښی لاس ته درې ټکي چې تاسو ګورئ په دې کلیک کوئ. له دغه پاس خوا نه حساب کوئ څلورم چې تاسو وینئ ځکه درته دا په شمار وایم چې زما په جرمني ژبه باندې ده. په دې تاسې کلیک وکوئ. دلته تاسو ته دغه علامې راځي، خو دغه ما چې دي رسمي کړي شاید تاسو ته یو بل څه راسي. درنه پوښتنه وکړئ تاسو اسناد وغواړي تر څو تاسو راجستر سئ. هغه 3-4 ورځې وخت نیسي. بیا ستاسو ځواب درکوي چې تاسو رسمي شولئ. بیا له هغې وروسته تاسو کولی شئ پیسې وګټئ، خو دا یو شرط لري چې ستاسو فالوورز 10,000 نه زیات واوسي. نو په دې چې کله کلیک وکوئ بیا دې نه وروسته تاسو ته هره ورځ پیسې راځي چې څومره کسان ستاسو ویډیو ګوري. هغه دومره پیسې نه دي او نه کومې داسې پیسې دي چې یو څوک یې ګټې ته کښېني. زما دغه د ډېر وخت کېږي، یو میاشت خوا شابه کېږي، ما ته پیسې راکوي، کله 10 سنټه، کله 20 سنټه، کله 30، کله 50، کله 80. دا دومره پیسې نه دي. ټولې تر اوسه پورې 10 یورو ما ته راکړي او په دغو پیسو باندې زمونږ کوم ښه او بد هم نه کېږي. خو فقط غوښتل مې تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو له انسټاګرام نه پیسې وګټئ. نو هیله ده چې زما یوټیوب له ځان سره فالو کوئ تر څو دغه معلومات تاسو او ستاسو کورنۍ ستاسو ملګرو ته در رسیږي. دغه ویډیوګانې له ملګرو سره خپرې کړئ. زما د اکثرو ویډیوګانو ادامه په یوټیوب کې او یوټیوب امکان نشو پیدا کولی. پوښتنه کوئ ما ته په انسټاګرام کې میسج کوئ، زه کولی شم تاسو ته لینک در ولېږم. په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کمنټ کې یا نورو ځایو کې وخت ځواب نه ورکول کېږي او هلته لینک هم په اسانۍ نه لیږل کېږي. نو انسټاګرام په اسانۍ لیږل کېږي. له تاسو هیله کوم چې هلته ما ته میسج وکوئ او زمونږ له ټولو معلوماتو برخمن شئ. نو هیله لرم چې دغه کورنۍ موږ چې آنلاین پکې یو، دغه آنلاین کورنۍ زمونږ او ستاسو باید نوره هم پراخه شي تر څو زمونږ ټول هیوادوال مینهوال د دغو معلوماتو برخمن شي. ښه د باد او خوشحاله اوسئ. الله مو مل او ملګری سه. ښه او ګلورین وختونه ولرئ.